دا مهال خوست کې د ګڼ شمېر عمومي او کلیوالي سړکونو د رغولو چارې روانې دي چې د اړتیاوو پوره کولو ترڅنګ پکې خلکو ته کاري بوختیاوې هم برابرې شوي. د خوست مرکز د هبشخیلو په ساحه کې موږ د سړک کار اوس هم جریان لري په ساحه کې ان شاء الله په راتلونکي نږدې کې به کارونه خلاص شي. همدارنګه د سپیرې ولسوالۍ زیړوک ولسوالۍ ترمنځ یو 60 کیلومتره سرحد ده چې عملاً کارونه اوس جریان لري. د مرکز متون هبشخیلو کلي سړک د کانکریټي جوړولو چارې 80 سلنه سر ته رسیدلي چې د نړیوال بانک له لوري پرې $1,32,000 لګول کیږي. سیموال خوښي څرګندوي چې تر 12 لسیزو وروسته ورته سړک جوړیږي چې ګڼې ستونزې ورسره هواریدای شي. او دغه سړک چې د دلته دوه خلکو لپاره ډیر سہولت دی چې دلته ډیر خراب سړک و مخکې چې دلته موټر نشوي پتلای. په دا سړک نیمونږ ته کور روان دا مونږ ډېر خوشحال یو ورانه مو خطه چې ورانه مو دومره خوشحال یو چې کله ورې مونږ د یو نیم سپینګیره روزي که دا خپل ډېر مشکل لري خو دا بیا په د سړک نه روان وي چې د خپې مې دربلیږي نه لوند نه بوسنه مطلب په د سبیس مواد نه چې لا وګرځي چې روزي دا څه فکر کوي چې د خپل د شخصي کور جوړوي. همداشان په دې وروستیو کې د اسلامي امارت تر نظارت لاندې د نږدې 200 میلیونو افغانیو په لګښت د اوبو رسونې 250 شبکې جوړې شوي چې زرګونو کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي او د زیات شمېر نورو شبکو د جوړولو چارې عملاً روانې دي. اوس په حاله په مختلفو ولسوالیو کې د واش پروګرام روان ده او چې دې سره د خلکو اکثره مشکلاتو حل شوي دي ان شاء الله. نور ما فکر دا چې داسې رقم ته صحي اوبه دي پوره ظاهري ټنکۍ جوړې کړو یې په ذریعه خلکو د مشکلاتو رفع شي او دا مشکلات شته هم دي او تر څو پورې چې د موږ ریاست دا پروګرام مخته بیایي لرو پرتو سیمو کې به انشاءالله د خپل وزارت او د طرز العمل او د اصولو مطابق هغه ډونرور مؤسسې چې موږ سره په خپل پراختیا ریاست کې د واش پروګرام کې کور کوي انشاءالله موږ هغه ځایونه چې د اوبو سره ډېر خلک په مشکلو کې ګیر دي او ډېر ورسره مخامخ دي ته موږ ډېره توجه د یادونې ده چې د اسلامي امارت اړوند ادارې او نړیوالې مؤسسې نږدې راتلونکي کې د ورته د نورو اساسي پروژو د تطبیق ژمنه څرګندوي.